السلام علیکم همت جن افیسیل چینل ته ښه راغلاست. د اسانه انګلیسي زده کړې په لړ کې نن د یاد کورس شپږمه برخه باندې درته پیل کومه. په دې هیله چې تاسې ټولې برخې کتلې وي او زده کړې به مو وي. د نن شپږمه برخه چې د هغه خاص د لغتونو لپاره ځانګړې شوې ده. په شپږمه برخه کې موږ تاسو ته فقط نن لغتونه درښایو ترڅو تاسو په راتلونکي کې چې کله جملې جوړوئ نو تاسو باید له ستونزو سره مخامخ نه شئ. نو راځو په ویډیو باندې درته پیل کوو. که تاسو زما چینل کې نوي یاست زما چینل درسره سبسکرایب کړئ ترڅو زما هره ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. ښه راځو لغتونو ته. لومړی لغت چې د هغه بوک معنا کتاب. بوک معنا کتاب. هاوس معنا کور. هاوس کور. واټر اوبه. واټر اوبه. فود خواړه یا هم غذا. فود خواړه یا هم غذا. فرینډ ملګری. فرینډ ملګری یو ملګری سیدا که چیرې کې ایس ورسره اضافه شي فرینډز بیا ډېر ملګري ته اشاره کیږي. فرینډ ملګری. ټیچر ښوونکی یا هم استاد. ټیچر ښوونکی. سټوډنټ زده کوونکی. سټوډنټ زده کوونکی یا هم شاګرد. کار موټر. کار موټر. روډ سړک. روډ سړک. ټری ونه. ټری ونه. لایټ رڼا. لایټ رڼا. ډارک تیاره. ډارک تیاره. ډے ورځ. ډے ورځ. نایټ شپه. نایټ شپه. سان لمر. سان لمر. مون سپوږمۍ یا هم میاشت. مون سپوږمۍ. سکای اسمان. سکای اسمان. ایرټ ځمکه. ایرټ ځمکه. مونټاین غر. مونټاین غر. پیش مهی. پیش مهی. ډاګ سپای. ډاګ سپای. کیټ پیشو. کیټ پیشو. چیئر چوکۍ. چیئر چوکۍ. ټیبل میز. ټیبل میز. وینډو کړکۍ. وینډو کړکۍ. ډور دروازه. ډور دروازه. وال دیوال. وال دیوال. بوک سټور د کتابونو هټۍ. بوک سټور د کتابونو هټۍ. هاسپټال روغتون. هاسپټال روغتون. سکول ښوونځی یا هم مکتب. سکول ښوونځی یا هم مکتب. شاپ دکان. شاپ دکان. مارکیټ بازار. مارکیټ بازار. کمپیوټر کمپیوټر. فون ټلیفون. پین قلم. پین قلم. پیپر کاغذ. پیپر کاغذ. بیگ بکس. بیگ بکس. شوز بوټونه. شوز بوټان. چیلډ ماشوم. چیلډ ماشوم. که چیرې کې چلډرن شول نو ماشومان. چلډرن ماشومان خو چیلډ فقط چیلډ بیا ماشوم لپاره یو لپاره استعمالیږي. سیده. فیملی کورنۍ. فیملی کورنۍ. هوم کور. هوم کور د کور لپاره هاوس هم استعمالولی شي. سیده. هاوس هم کور ته ویل کېږي. هوم هم کور ته ویل کېږي. سیټي ښار. سیټي ښار. کنټري هیواد. کنټري هیواد.
لو مینه لو مینه پیس سولا پیس سولا پیس سولا ورک کار ورک کار هپینس خوښي هپینس خوښي هپینس خوښي. نو دا وه د نن ورځې 50 لغتونه په دې هیله چې ښه زده کړئ، ښه دقیقې وګورئ، په کتابچو کې درسره نوټ کړئ ترڅو ښه مو زده شي، ترڅو په راتلونکي کې چې کله موږ بیا په جملو کې دغه استعمالوو بیا له ستونزو سره مخامخ نه شو. نو د نن ورځې درس همدغه 50 لغتونه بس و په شپږم درس کې په دې هیله چې ښه یې زده کړئ ترڅو بیا له ستونزو سره مخامخ نه شئ. نو له اووم درس پورې موږ ته اجازه راکړئ. تاسو ته ښه درسونه غواړم.